خوب لیدلو عایشه بی بی رضی الله تعالی عنها. بعض رحمانی خوبونه هغه یو حقیقت لري، رحمانی خوبی هغه یو حقیقت لري. او د خوب په تعبیر بعض نور خلق هم په نبی رسول الله یو بیبي او صفیه رضی الله عنها دا د خیبر د سردار لوروا د الله حبیب چې کله په نکاح واغست په دې مخ باندې یو تور چاپو د سپېړې د الله حبیب ورته دا سدینا ورته قربان تاسو د خیبر د حمله نه مخ کی او سورج ما د خاون جولې کی سریخه او داو د زو خوب وینم چې د یثرب د مدینه د سوار لسمه سپګمې روچته شو ازما په دې جولې کې ورځیدا د سوار لسمه سپګمې روچته شو او زما په دې جولې کې ارتاو شو نو ما خاون ته خوب وي نو یغرانه سپېړه وستا چې ته خود مدینه د سردار د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نکاح کول غواړي د بعض خلک کافر وي خود خوب تعبیر سوي عایشه بی رضی الله عنها خوب لیدلو او دا الله حبیب او والد سے بلا ژوند دې چې د سوار لسمي او دریس پګمې دي او نمبر په نمبر زما په دې حجره کې چې کوم د الله د حبیب روزه شریف ادا په دې کې رالي او بس زمکه کې غیب شي د جلا خوب وی والد سے ورته بچي صبر وکړه دې خوب وخلاشتا ابو بکر رضی الله عنه د کله نبی رحم السلام وفات شو او غي دفن شول نو ورته وی بچي دا په غدریوس پګمو کې اول سپګمای او دا د ټولو نه بهتر او درېم سوکو ابو بکر صدیق رضی الله او درېما هغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه